بنو سعد قبیلې ته راغلي یو، کوم ځای کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رضیع زه په دې شاعر یو شعر مررت بدارهم شوقا إليها مررت بدارهم شوقا إليها لعلي ألمح الأحباب فيها فما من نائم في الدار يسحو وما من زائر يدنو إليها سألت الجار ما الأخبار قل لي سألت الجار ما الأخبار قل لي فقال الدار أبقى من ذويها. د امسایګانو نه مې پوښتنه وکړه چې د کورونو خبر راکړه، وی راته ویلې دا کورونه یې د خاوندانو نه پاتې دي. هلته یې وخت کې رسول الله سلام رضی اوس څوک هم نشته ده. أما تعلم بأن الناس تمضي وأن الدار تنعى ساكنيها. وی ته نه یې خبر خلک همداسې روان دي، دنیا ته راځي او ځي مزل کوي، مړه دي. دا کته د بنو سعد قبیلې هدیره ده، د دیوال چې تر چارپیټ ده. وأن الدار تنعى ساكنيها. شاعر وی د کورونو ماته اعلان وکړ چې د دې کلي خلک مړه دي. زه چې کله دیجې ته راغلم، شاعر وی ما ته د کور ویلې وأن الدار تنعى ساكنيها. وی ما ته د کور ویلې، د کور دا خبر راکړه چې د کورونو خلک چې دي هغه مړه دي، حال نه معلومیږي. نه ډبرې چې پاتې دي، نو دا هغه د بنو سعد قبیله ده. الله پاک دې د الله د دین د رسول صلی الله علیه وسلم امت تر ورځ د قیامته پورې عالي او سرلوړی ولري. الله دې د رسول صلی الله علیه وسلم د دین امتیان